شل 22 دا هغه زموږ ستاسو د ملت مال دی د خوارو غریبو هم د کونډو د یتیمانو مال دی انشاءالله د دې به ښه پالنه کو ښه روزنه به کو. السلام علیکم ورحمت الله. د قمر بنسټ د صفحې لیدونکو الله مو خوشحاله او آباد لره. الحمدلله یو خو مبارکي دا درکړو چې 1 میلیون فالوورز ته له خیره خبر ورسېده نو رسیږي به نه په دې پوهېږم ستاسو ټولو نه 1 میلیون کره ته مننه. راشئ دا هغه باغ دی چې همیش لپاره موږ تاسو ته ښوده موږ وایو چې انشاءالله باذن الله داسې ورځ به راځي چې قمر بنسټ به په خپلو پښو باندې درېږي په ځان به بسیا کېږي خودکفا کېږي بلله الحمد نه هغه ورځ ده. دا هغه سپېره دشته وه چې د ورځې پکې سړی ویرېده خو نن پکې ماشاءالله جنتي میوې ځوړندې دي. هر بوټي ته چې ځې زړه د ځان سره رانیسي وایم هلته کښېنم سوري ته یو حلال یې کړم او نوش جان یې کړم. نو دا د هسې وایي که نه هذا من فضل ربي دا هغه فضل د لوی رب دی زموږ او ستاسو چې دا جنتي میوې خاوندان کړي یاستو په داسې سپېره دشته کې موږ افغانانو بیا دونه په وچه دشته کې داسې میوې دا خو ډېره لرې خبر وه خو لله الحمد مغه زموږ او ستاسو منډې ترړې هڅه کوشش و چې نن دغه دی 2 لشته بوټی نه یې او مکمل د میوو نه ډک وي. تاسو وینئ دا یو بوټی نه دی داسې پلس په زرهاو بوټي دي تقریبا 6,000 بوټي دي نو هر بوټي کې کم تر کمه دا خو هغه وړوکی بوټی دی تاسو وینئ په یو هغه کې دا هغه ثمره او نتیجه او میوه ده زموږ چې انشاءالله که د الله رضا وي وخت تېرېدو سره به دا مکمل نور هم ډکېږي دغسې کوم بوټي پاتې دا به هم له خیره میوې نیسي نو دا تیږې او دا شی به هر څه بېرته سره جمع کېږي او انشاءالله که د الله رضا وي د دې ګټه به د قمر بنسټ حساب ته ځي او قمر بنسټ پوهېږي زموږ ستاسو د کونډو یتیمانو د معیوبو د ناچارو هېوادوالو بنسټ دی. کورونه دوکانونه مکاتب دا ټول هغه دی چې د خیر کارونه دي او انشاءالله هغلته موږ ورځانګلي جوړو مسجدونه نو کوشش به مو دا وي چې بنیاد په خپلو پښو ودرېږي او چاته احتیاج نشي چې چېرته ضرورت پیښیږي دا ونه چې ورونو تاسو دې لپاره پیسې واچوي نه زموږ به هدف دا وي او انشاءالله که د الله رضا وي موږ به په خپلو پښو درېږو او بیا به چې چېرته د ضرورت ځای تر ټولو مخکې به منډه وهو. راځئ موږ تاسو پر دې ټول په دې سپېڅلي کاروان کې شو تر څو پورې دې هېواد لپاره یو څه وکړو. 15 جریبه ځمکه ده او دا الحمدلله ثم الحمدلله دغه دی رسېدلی ده یا رب کریمه ته پکې خیر واچوې نو دا به له خیره خرڅېږي انشاءالله ودرې چې دا زغي وباسم دا به له خیره خرڅېږي او چې کومه ګټه ده اول خو چې کوم مصارف د باغ دي هغه به پرې پوره کړو او هغې نه وروسته چې کومې پیسې پاتې کېږي هغه به د قمر حساب ته ځي او مخکې مې هم ویلی چې په خیریه کارونو به مصرفېږي. تاسو دې خوا راشئ قاري صاحب ته راسه لږ زر نږدې شه تاسو څه فکر کوئ چې دا د لوی رب فضل و کرم نه دی په دې وچه دشته کې دلته وګورئ د قاري صاحب دې خوا ته راسه دا یو شاخ دی هغې طرف نه راتاویږي او که دې خوا نه زه حساب کوم ښه 1 2 4 5 8 10 12 14 15 16 د 20 22 د 22 40 شپږ 28 9 10 11 12 د 15 شپږ 10 ودېرش اته دېرش نه دېرش څلوېښت یو څلوېښت دوه څلوېښت درې څلوېښت اخوا یې څو دي دغه یې 4 څلوېښت مطلب په دغه 2 لشتې بوټي کې 4 څلوېښت دانې فکر وکړه 3 درجنه نو تر دې غټ فضل د خدای پاک شته ته دې بل بوټي ته وګوره دا وګوره دا در معلومیږي دا بوټی وګورئ دا نو انشاءالله وخت تېرېدو سره به دا نور هم ترقي کوي تقریبا 15 جریبه ځمکه ډېر شی ده دا مخکې هم ویلي بیا هم وایي دا هغه زموږ ستاسو د
ملت مال دی د خوارو غریبو هم د کونډو د یتیمانو مال دی انشاءالله د دې به ښه پالنه کو ښه روزنه به کو وخت تېرېدو سره اوبو سیستم ورته جوړ شي دلته به غنم یې سږکال یې کرلي و ډېر نه و شوي نو تل دی وي افغانستان ژوندی دی وي افغانستان راځي قمر سره په دې سپېڅلي کاروان کې یو ځای شئ تاسو کولی شئ دغه لینکونو کې ځانونه ثبت کړئ انشاءالله یتیمانو کونډو رونډو خدای مه کړه هغه زلزلې راځي نور د رب له طرفه عذابونه راځي د هر څه نه مخکې موږ په ثبت ولاړ یو نو دغه کاروان کې د یوځېدو په خاطر دغه لینکونو کې ځانونه ثبت کړئ ستاسو مرستې به انشاءالله مستحقو ته رسیږي او ورسره ژمی دی شروع دی موږ غواړو په ژمي کې لکه د تیر په څېر باندې خوراکي موادو بستې تقسیم کړو هغه کې هم کوی شي مرسته وکړئ تر څو پورې زموږ ستاسو هېوادوال په ژمي کې نه هره پاتې نه شي ډېره مننه ښه وخت السلام علیکم ژوند کلر مقعره کړه و بګټم زړونه ډېر ژوند کلر مقعره کړه